نو یهود او نصوارا او منافقان هغوی به مذاق کول ټوکې به کولې مسلمانانو پورې او یو بل ته به آواز ورکولو او اشارې به یو بل ته کولې وی دا خلک چرته روان دي نو اسی هغه دا خندا په طور به وي دا سرونه پرې کوي روان دي او دا به وی دا به اوس قیدیان کافران ځان سره به دی په قید کې راولي هغه مسخره به یې کوله بعد خلک وي که نه یو کس ناست وي خلک به پورې مسخره کوي خندا په طور دی هغه خبرې ذکر کوي واسې خندا مطلب وي نو دی یهود او نصواراو او منافقانو به دا وي جناب نبی کریم صلی الله علیه وسلم مبارک او د هغې ملګري جناب صحابه کرام رضوان الله تعالی علیهم اجمعین دی به یادول او دا به وی دی سی اوس په سرونه پرې کوي یقینا چې الله پاک جل شانه ته دا مقبوله وه دا خبره ګورئ ښه او دا منظوره وه او دا به وی غر هؤلاء دینهم وی دی د خپل دین علیاذ بالله وی په دوکه کې اچولی دي لیکن کله چې مسلمانان میدان جهاد ته ووتل میدان بدر ته او جناب نبی کریم صلی الله علیه وسلم مبارک میدان ته ووتو او مسلمانانو ته جناب نبی کریم صلی الله علیه وسلم مبارک ته او د هغې ملګرو ته کامیابي میلاو شوه د دی هوس لاړو وی لکه داسې وشو حواسو بالکل کار نه کولو د دې کافرانو به او هغه عقلونه یې لاړل وی لکه دا خو په رښتیا مسلمانان کامیاب شو او یقینا چې دی خو سرونه پرې کړل او یقینا چې دی خو قیدیان راوستل خورونو بنیادی کامیابی ولی مسلمانانو ته میلاوه علماء کرام فرمایی بنیادی وجه یې څه وه بنیادی وجه دا ده چې دوی د الله پاک جل جلاله او د هغه د مهربان رسول صلی الله علیه وسلم مبارک تابعداري کړې ده بس د دې تابعدارۍ او د دې وجه دا وه د تابعدارۍ راز دا و چې دی ته الله پاک جل جلاله کامیابي نصیب کا اوس هم ګوره یو کور کې چې یو مشر وي یا یو عالم وي یو مشر وي څوک یې مني یقینا چې هغه ته ګوره ډېر خیر رسی نو جناب نبی کریم صلی الله علیه وسلم مبارک ملګرو ته چې کامیابی میلاو شوه نو دا په اتباع د نبی کریم صلی الله علیه وسلم مبارک کې او قرآن کریم کې الله پاک جل جلاله فرمائی من اطاع الرسول فقد اطاع الله چا چې د مهربان رسول صلی الله علیه وسلم مبارک تابعداري وکړه د په حقیقت کې د الله پاک جل جلاله تابعداري وکړه نو لہذا مسلمانانو ته چې کامیابی میلاو شوه وجه یې څه وه هغه وجه دا وه چې الله پاک جل شانه دوی ته کامیابی ورکړه دا د دې وجې نه چې جناب صحابه کرام رضوان الله تعالی علیهم اجمعین د الله پاک جل جلاله تابعدارو او د جناب نبی کریم صلی الله علیه وسلم مبارک تابعدارو دې وجې نه ورته کامیابی میلاو شوه نو الله پاک جل جلاله او فرمایل چې یا ایها الذین آمنوا اطیعوا الله ورسوله ولا تولوا اے د ایمان والو تاسو د الله پاک جل جلاله تابعداري اختیار کړئ
او د هغه د رسول صلی الله علیه وسلم مبارک تابعداري اختیار کوي او ولا تولوا او ګوره شا نه کوي اعراض نه کوي ولا تولوا عنه او تاسو ګوره د دوی نه اعراض نه کوي وانتم تسمعون حالان کې تاسو خدا خبر اورئ نو د الله پاک جل جلاله د احکامنا اعراض نه کوي د جناب رسول الله صلی الله علیه وسلم مبارک د طریقونا او د هغې د فرمان نه ګوره اعراض نه کوي وانتم تسمعون حالان کې تاسو اورئ دا خبره او پشانت د هغې کسانو نشئ ولا تكونوا كالذين قالوا د هغې کسانو پشان نشئ چې هغوی ویلې سمعنا واورېدلو مونږه وهم لا يسمعون الله پاک جل جلاله فرمای حالان کې دی اوري نه یعنی د حقیقت په سترګو باندې نه اوري خو لیکن قبولیت پکې نشته قبلوي نه په ظاهري غوږونو خو اوري خو لیکن قبولیت پکې نشته د جناب نبی کریم صلی الله علیه وسلم مبارک تابعداري وکې نشته او خدای پاک جل شانه د دې باره کې فرمایي صم بکم عمي فهم لا يرجعون لومبۍ سپاره کې هم دا خبره چې دا خلق دای کاڼه دي ګونګیان دي ړانده دي نو که ګوره کافرانو ګورې نو داسې ظاهري طور خو کاڼه نه دي که نه د حق نه کاڼه دي ظاهري طور ړانده نه دي خو د حق نه ړانده دي حق نه ویني حق نه اوري او الله پاک جل جلاله فرمای بدترین د دابو نه دابه څه ته وایي ما یدب علی الارض څه چې په ځمکې ګرځي نو زو ته هم دابې یو ښه زو ته په ځمکې ګرځو که نه بدترین د دوابو نه د الله پاک جل جلاله په نس باندې صم بکم الذین لا یعقلون دا ګونګیان دا کاڼه او ګونګیان دي چې هغوی عقل نه لري ګونګیان کاڼه په دې چې حق نه اوري ګونګیان په دې چې حق وایي نه او لا یعقلون عقل پکې نشته د عقل نه کار نه اخلي دنیاوي کار باندې پوهیږي لیکن الله پاک جل جلاله چې کم احکام بیانوي د هغې نه دی اعراض کوي او الله پاک جل جلاله فرمای ولو علم الله فیهم خیرا کو الله پاک جل جلاله ته پته وي چې د دای په ما دوی کې خیر شته دی کافرانو کې لاسمعهم نو دای ته به دا خبره څه کړې وه اورولې وه خو لیکن الله پاک جل جلاله ته پته ده چې دای کې خیر نشته کو دای دا خبره واوري هم خو بیا پکې هم خیر نشته قبولیت پکې نشته